د مزار شریف ښار د پراختیا او پرمختګ لپاره د ځل د ښاروالۍ مسؤلینو د هڅو په ترڅ کې د دغه ښار په څلورمه ناحیه کې د کفایت څلور لارې بیا رغونه او د شاوخوا سړکونو د پراخولو چارې پیل شوې. د مزار شریف ښاروال د یادې بیا رغونې د عملي پیل پر مهال وویل چې په دې پروژه کې د نویو کټارو نصبول، د مرمر ډبرو لګول، د اوبو د فوارو جوړول او د ځینو نورو برخو د بیا رغونې ترڅنګ د څلور لارې شاوخوا سړکونو پراخول شامل دي ترڅو د ترافیکي ګڼې ګوڼې کچه راکمه شي. دغه پروژه به په معیاري او عصري ډول ورغول شی. اعظمی چوک بازسازی نوسازی آغاز شده. همینطور که پیشتر در مردم مزار شریف ما وعده دادیم، اطمینان دادیم که ما کوشش میکنیم که پیش از زمستان چوکای شهر مزار شریف نوسازی و بازسازی یا به زیباییش کار بکنیم، به سرسبزیش کار بکنیم. از همین کارایش یکیش همون نمونهش است. په ورته وخت کې د کفایت ګروپ شرکت یو مسؤل د دې پروژې د ساختماني څرنګوالي په اړه خبرې وکړې او د یادې پروژې تخنیکي ځانګړتیاوې په لاندې ډول بیان کړې. 1.5 متر 2 متر چوک خرد میشه که او در سرک غیر گت میشه که سرک کلان شوه. پنجرهایی که شما اینجا میبینین یار ما نو میسازیم. قبلا موزاییک کار شده بود، موزاییک ها تخریب میشه، سنگ مرمر کار میشه. دیگه چمنهایش بازسازی و نوسازی میکنیم. در رسه روشناییش ما کوشش میکنیم. از اینکه شهروار صاحب برای ما وعده دادن که ما برق چوک قرآن شریف یا دیگه چوکا را رهایشی میسازیم که هزینه کمتر ورداره و ما کوشش میکنیم که روشنایی را زیادتر بسازیم، چون چوک قرآن شریف یا چوک کفایت اولین چوکی است که از کمربند مزار شریف که داخل میشین در دید خوبتر داره برای از نظر مردم میمونایی که داخل میشه. با او خاطر کوشش میکنیم که یک چیز خوبتر بسازیم، ما الگوش را بتونیم. د یادونې وړ ده چې د دې څلور لارې د بیا رغونې چارو په بشپړېدو سره به د موټرو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې برابرې او ورسره به ښاري ښکلا نوره هم زیاته شي.